د هرات په صنعتي ښارګوټي کې د اوسپنې ویلې کولو یوه فابریکه چې هره ورځ 350 ټنه سیخ ګل تولیدوي او 400 تنو ته یې کاري چاپیریال هم رامنځته کړی دی. په دې فابریکه کې چې 60 میلیونه ډالر پانګونه سوې او هر ډول سیخ ګل او د اوسپنې ګاډر په نړیوالو معیارونو برابر تولیدیږي. د کورنیو بازارونو ترڅنګ پاکستان او ترکمنستان هیوادونو ته هم صادریږي. مطابق نرم های جهانی ما تولید میکنیم. دیگه گرید 60 الی 75 هم ما داریم ملگرد یا سیخ گل تولید میکنیم و گادر هم همچنان که با وزنهای مختلف با سایزهای مختلف و در ضمن ملگرد سیخ گل ما نه تنها که در زون غرب افغانستان بالخصوص در 34 ولایت افغانستان الحمدلله فکر کنیم ما فی الحال در ضمن طرف شمال افغانستان تا بدخشان داریم، کابل داریم الحمدلله و سیخ گل هم همچنان. د چارواکو په وینا په نږدې راتلونکي کې د دې فابریکې د دوهم فاز په فعالېدو سره به د 1000 تنو نورو ته به د کار زمینه برابر شي چې څه باندې 10 میلیون ډالر پانګونه شوې ده. ما پلان همی کردیم فابریکه بسازیم، جوانان خود در وظیفه باشد، وظیفه بگیریم، کار بکنند، همت بکنند. احتیاج نیست که با کشورهای همسایه بریم. اداره محلی ولایت هرات از سکتور خصوصی، صنعتکاران، تجار و به ویژه از کارخانه های تولید سیخ و گل حمایت همه جانبه نموده است. افغانستان امسال از سیخ و گل خودکفا شده است و چنان که یک انعقاد برای صادرات سیخ و گل بین افغانستان و ترکمنستان چند وقت قبل صورت گرفت و این نشان دهنده حمایت همه جانبه اداره محلی ولایت هرات از بخش صنعتکاران و تجار می باشد. یو شمیر بوخت کارګران د پانګوالو لخوا په هیواد کې دننه د ډول کاري زمینو په برابرولو خوښي څرګندوي. په رقم اوسپنې ورکوو دا موږ خپل هغه ځای ته برابروو چې ډېره موږ مخکې سیخ او ګاډر وځي، که خراب مال ورکړي هلته سیخ او ګاډر نه وځي. خو الحمدلله موږ دلته کار ښایسته روان ده. نو دا یو کال کېږي چې په دغه سینسي بخش کې یم او دا ډېر ضرور ده ځکه چې خارجیان راځي دلته زموږ په هېواد کې ډېر معاشونه هم اخلي او دا باید خپل افغانستان خلک باید دا کار وکړي. دا مهال په هیواد کې د اوسپنې د ویلې کولو لسګونه فابریکې فعال دي او د هیواد د اړتیا وړ د پوره کولو ترڅنګ له دغو فابریکو څخه 150,000 ټنه سیخ ګل ترکمنستان ته هم صادریږي.